له افغانستان څخه په دا ډول وتلو سره مو 85 میلیارده ډالر وبایلل. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال د نادریزو ټاکنو د لومړنۍ کلیزې په مناسب یو ځل بیا پر اوسني ولسمشر جوی بایډن سختې نیوکې کړي. نوموړي افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د شوې هوکړې د عملي کېدو څرنګوالی ناکام بللی او د یوې شرموونکې تسلیمۍ په توګه یې یاد کړی دی. د ټرمپ په خبره له افغانستان څخه په دې ډول د ځواکونو ایستل طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا دي. نوموړي ویلي چې په دا ډول غیر مسؤلانه توګه او تسلیمۍ سره مو 85 میلیارده ډالر وبایلل او په پای کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د ټرمپ اشاره د کابل هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو لږ وړاندې حملې ته وه چې د ګڼ شمېر افغانانو سربیره ګڼو امریکایي عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.